سلامونه وخت مو پخیر. پام وکړئ د غږ نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. بغلان کې یوه ناوې د میړه لخوا وژل شوې. په بغلان کې ځایي سرچینې وایي د دغه ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ اړوند جرې خشک سیمه کې یوه ځوانه نجلۍ له واده 2 ورځې وروسته د خپل میړه لخوا وژل شوې ده. د بغلان د مرکزي روغتون د روغتیایي سرچینو تایید کړي چې دغه پیښه 3 ورځې وړاندې شوې چې نجلۍ په اصل کې د کندوز ولایت وه او خپل میړه یې زندۍ کړې ده. د پیښې انګیزه څرګنده نه ده او تر اوسه په دغه ولایت کې طالبانو هم په دې اړه څه ویلي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 1 اونۍ وړاندې په کندهار کې هم یوې ناوې ځان وژلی و. د خلکو په وینا له کله نه چې اقتصادي ستونزې زیاتې شوي په افغانستان کې ورسره کورنۍ تاوتریخوالی او د ځان وژنې پیښې هم زیاتې شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ.